بله پوښتنه یو ورور چې نوشاد نومیږي د هندوستان نه کړې ده. وایي چې الله جل جلاله انسانان پیدا کړي دي چې کم ته یې اوږد عمر او کم ته یې لنډ عمر ورکړی ده. هغه مسلمان چې اوږد عمر لري د لنډ عمر لرونکي مسلمان څخه زیات ښه اعمال کولی شي، او که چیرې یو مسلمان وغواړي چې ډیر ښه اعمال وکړي مګر ډیر زر مړ شي، آیا دا غیر عادلانه نه ده؟ نوشاد ورور ډیره دلچسپه پوښتنه کړې ده چې که چیرې یو مسلمان کم عمر کې مړ شي، آیا دا غیر عادلانه نه ده کله چې داسې یو مسلمان سره مقایسه شي چې اوږد عمر کوي؟ لکه یو مسلمان 40 کاله عمر او بل 50 کاله عمر وکړي، آیا دا غیر عادلانه د لنډ عمر والا مسلمان ته نه ده؟ ځکه چې هغه ښه اعمالو لپاره چانس نه لري، او که چیرې یې ډیر عمر درلود نو ډیر ښه اعمال به یې کړي وو. هغه شی چې نوشاد ورور پرې پوه شي دا دی چې زه هم په مقابل کې داسې یو سوال کولی شم. هغه دا چې هر اندازه چې ډیر عمر وکړي نو هماغومره به ډیر ګناهونه وکړي. بنان ډیر عمر کول غیر مفید واقع کیږي، ځکه چې که چیرې ډیر عمر وکړي نو ډیر ګناهونه به وکړي، او که چیرې لنډ عمر وکړي نو کم ګناهونه به وکړي. دا ژوند په دې منطق باندې مخکې نه ځي، ځکه چې الله جل جلاله یا الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په سورې ملک 28 سوره 2 آیت کې وایي الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله مرګ او ژوند دې لپاره پیدا کړی دی چې تاسو امتحان کړي چې کم کس ښه کار کوي. الله سبحانه وتعالی کولی شي چې په اوږد مدت او یا لنډ مدت کې خلق امتحان کړي. فرضاً یو کس ښه اعمال کوي، الله پوهیږي. فرضاً یو کس د اوسط په اندازه په یو کال کې 10 ښه اعمال کوي. بنان که یو شخص 10 کاله عمر وکړي نو 100 ښه اعمال به وکړي، او که چیرې یو شخص 50 کاله عمر وکړي نو 500 ښه اعمال به وکړي. دا په دې معنا نه ده چې چا چې 500 ښه اعمال کړي له هغه کس چې 100 ښه اعمال کړي دي بهتره دی. دواړه یو شان دي. اوسطه اندازه 10 ښه اعمال په یو کال کې دي. بنان زیاتره په فیصدي باندې کار کړي او نورو مختلفو اړخونو په شکل. الله سبحانه وتعالی هر انسان په کیفیت او د انسان په قابلیت یا توانایي چې ورته ورکړي دا قضاوت کوي. الله سبحانه وتعالی بعضې خلک سرمایه‌دار پیدا کړي دي او بعضې فقیر، بعضې صحتمند او بعضې معیوب. هغه خلک چې فقیر دي مجبور نه دي چې زکات ورکړي، او د زکاتو بخش کې نمره 100% ده. هغه څوک چې سرمایه‌دار دی نو باید زکات ورکړي او ډیره صدقه باید وکړي. بنان دا په امکاناتو باندې تړون لري. الله په قرآن کې سورې نساء کې 4 نمبر سوره آیت 40 آیت کې وایي الله هیڅ کله په کمترینه درجه هم بے انصافه نه دی. هیڅ سوال نشته چې الله به بے انصافه وي. بنان دلته الله پوهیږي نظر په امکاناتو یا توانایي چې تاسو ته درکړې ده، هغه که سرمایه وي او یا فقر وي او یا صحتمندي وي او یا مریضي وي، لنډ عمر یا اوږد عمر، نظر په امکاناتو او توانایي چې الله تاسو ته درکړې ده قضاوت کوي. الله مالک یوم الدین دی، د قیامت او یا د قضاوت ورځې مالک دی. الله هر څه باندې خبر دی. هیڅوک به الله ته په آخرت ورځ کې ونه وایي چې ما سره بې انصافي شوې ده.
حتی کافران چې دوزخ اور ته اچول کیږي وایي چې مونږ موافقه یو چې مونږ غلطي کړې ده اما مونږ ته یو چانس راکړه اما الله وایي چې اوس ناوخته شوی دی الله تاسو ته زرګونه چانسونه په دې دنیا کې درکړي دي دې دنیا ته یو وار راځئ او بیا به د قیامت یا د قضاوت ورځ شي امید چې پوښتنې ته مې جواب درکړي can do injustice. So you Allah subhanahu wa ta'ala knows depending upon the ability he has given you, whether wealth or poverty, whether health or sickness, whether short life or long life. Based on the ability he has given you, he will judge you accordingly. Allah is Malik Yawmuddin.